السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. د ویډیو کې موږ وایو انګلیسي روزمره کارېدونکي جملې. ډېر جملې دي او هغه هم د تلفظ سره. زیاتره دوستانو تلفظ ورسره لیکئ، نو کوشش کوم چې تلفظ ورسره هم ولیکم، تاسو پرې واضحه پوه شئ. It's more valuable. It's more valuable. دا ډېر ارزښت لري. It's more valuable. دا ډېر ارزښت لري. یو څیز دی، ته ورته وایې دا ډېر ارزښتناکه دی، ډېر قیمته دی. valuable ویل کېږي هر هغه شی چې ارزښت یې ډېر وي، ویلیو یې ډېر وي، قیمت یې ډېر وي، valuable ورته ویل کېږي. How quickly it worked. How quickly it worked. څومره زر یې کار وکړ. How quickly څومره زر it worked کار یې وکړ. هر هغه څیز چې عجلې سره تیزۍ سره کار وکړي، ته ویلی شي how quickly it worked. څومره زر یې کار وکړ. In a positive way. In a positive way. په مثبت ډول. In a positive way. ته وایې دا خبره ما په مثبت ډول وکړه، یعنی منفي نه. لکه بعضې وخت مونږ یو په غلطه مې نه ده کړې. دا خبره ما د ښې دپاره وکړه. In a positive way په مثبت ډول. I was a little bit sick. I was a little bit sick. زه یو څه ناروغ وم. I was a little bit sick. زه یو څه ناروغ وم. You go now. You go now. ته اوس لاړ شه. That's what I'm saying. That's what I'm saying. همدغه زه هم وایم. یا زما د خبرې هم همدا مطلب دی. That's what I'm saying. زه هم همدغه وایم. Many years back. Many years back. څو کاله مخکې. Many years back. څو کاله وړاندې، څو کاله مخکې. ته دا خبره داسې وه، څو کاله وړاندې داسې کار و. The majority of people. The majority of people. د خلکو اکثریت. ډېرو خلکو اکثریت ته majority ویل کېږي. The majority of people د خلکو اکثریت، یا موږ وایو اکثره خلک. Oftentimes. Oftentimes. ډېری وختونه، اکثره وخت. Oftentimes ډېری وختونه. Oftentimes. Something was wrong. Something was wrong. یو څه غلط و. Something was wrong. یو څه غلط و. It's very tough. It's very tough. دا ډېر سخت دی. It's very tough. دا ډېر سخت دی. ته ورته فلانکې کار وکړه، ته دا it's very tough. دا سخت کار دی. یا بعضې وخت کې خلک وایي امتحان ډېر سخت و. The exam was very tough. نو دلته it's very tough دی. دا ډېر سخت دی. It's some sort of comfort. It's some sort of comfort. دا یو ډول راحت دی. مثال بیچ غاړې ته ځم، ته وایم it's some sort of comfort. دا یو ډول راحت دی، احساس دی، آرام، چې زه هلته آرام احساس کوم. It's some sort of comfort. دا یو ډول راحت دی. It's helpful. It's helpful. دا ګټور دی. ته دا کار وکړه. It's helpful. دا ګټور دی، فایده ناک دی. He was talking about it. He was talking about it. هغه په دې اړه خبرې کولې. He was talking about it. هغه په دې اړه خبرې کولې. The bus is crowded. The bus is crowded. بس کې ګڼه ګوڼه ده. crowded ویل کېږي ګڼه ګوڼې ته. The bus is crowded. بس کې ګڼه ګوڼه ده. It's sad to say. It's sad to say. دا د افسوس خبر ده، یا موږ وایو په خواشینۍ سره ته دا خبر کوم. It's sad to say. دا د افسوس خبر ده، یا وایو خواشینۍ سره یو خبره کوم درته.
په خفه کېدو سره یو خبره کوم چې کله انسان خفه وي خواشینی I know all of these things I know all of these things زه په دې ټولو شیانو پوهېږم I know all of these things زه په دې ټولو شیانو پوهېږم یا داسې هم ویلی شي چې په دې ټولو شیانو خبر یم I know all of these things زه په دې ټولو شیانو پوهېږم This isn't like this This isn't like this دا داسې نه ده This isn't like this یا this is not like this دا داسې نه ده یعنی ته کله چاته وی چې دا خبره یا دا موضوع داسې نه وه مطلب یې داسې نه و This isn't like this Most of the day Most of the day د ورځې ډېره برخه Most of the day د ورځې ډېره برخه منګه کله کله وایو د ورځې زیاتره وخت زه کور کې ناست یم نو most of the day مطلب دا دی چې د ورځې زیاتره برخه څوک ته وایي ډېر وخت کار څه شی کې د ورځې یا څه کار کې ته ورته most of the day I'm at home زیاتره وخت زه کور کې یم د ورځې زیاتره وخت A lot of people ډېری خلک A lot of people ډېر خلک I don't think much زه ډېر فکر نه کوم I don't think much زه ډېر فکر نه کوم زه ډېر سوچ نه کوم I'm having a hard time لکه ته داسې وخت سره مخ یې چې داسې حالات سره مخ یې چې هغه مشکل نه حل کېږي نه یو طرف ته کېږي نو ته ویلی شي I'm having a hard time زه سخت وخت کې یم یا سخت وخت سره مخ یم hard time مشکل وخت I'm having a hard time چې کله هم ته خفه یا کار سره د مشکل ته ویلی شي I'm having a hard time څوک ته وایي how are you څنګه یې ته I'm having a hard time سخت وخت کې یم یا سخت وخت سره مې مخ دی You can't go ته نشې تللی You cannot go یا you can't go It's challenging for me دا زما لپاره مشکله ده کله هم داسې یو کار چې هغه ته دپاره مشکل وي چیلنجینګ وي یعنی باید ته هغه وکړې زور او جوش سره ته هغه کې نو ته ویلی شي It's challenging for me یعنی سخت دی زما دپاره مشکل دی زما دپاره چیلنج ویل کېږي یو چاته مبارزه ورکول مقابلې په دې باندې هم راځي It's challenging for me یعنی زما دپاره مشکل دی اکثره د دې دپاره دی چې مشکل څوک دوی دا کار څنګه دی ستا دپاره ته It's challenging for me یعنی زما دپاره چیلنجینګ دی مشکل دی I'm off to work زه کار ته روان یم I'm off to work مونږ وایو که نه زه کار ته ووتم روان شم یا لاړم I'm off to work زه کار ته روان یم I'm still struggling زه لا هم سختي وینم struggle کول ویل کېږي سختي کتل سختي ګالل struggle کول مشکلات سره مخه کول دي ته ویل کېږي struggle کول I'm still struggling زه لا هم سختي وینم اوس هم struggle کوم لږ یم روان یم یعنی مشکل اوس هم مخه یم ورسره I just turned 25 زه 25 کلن شم څنګه چې 25 کلن شي ته وایې just turned I just turned 25 زه 25 کلن شم یعنی همدا اوس مې عمر 25 کاله شو I just turned 25 زه 25 کلن شم I think now is better time زما فکر اوس ښه وخت دی I think now is better time زما فکر اوس ښه وخت دی مثال زه درته وایم یو کار دی زه ته یم ویې که همدغه یې ښه وخت دی همدغه یې سکوپ دی In that time په هغه وخت کې ته ته فلان کې وخت کې څه کار In that time
there is multiple reasons. there is multiple reasons ډېر وجې شتون لري. ته دا کار ولې نه کوې؟ دلته there is multiple reasons ډېر وجې دي. یا چاته وایي چې د یو وجې نه ډېرې وجې دي، ته ورته وایلی شي there is multiple reasons ډېرې وجې شتون لري، ډېرې وجې شته یا ډېرې وجې دي.